د افغانستان اسلامي جمهوریت مالیې وزارت د بودیجې جوړولو، د بودیجې پلي کولو، د مالیو راټولولو، د دولتي معاشونو تادیات، د ګمرکي چارو کنټرولول، دولتي ملکیتونه، د بیمې مدیریت، تصدیانې او همدارنګه د اقتصاد عالی شورا د ریاست دندې په غاړه لري. د مالیې وزارت مکلف دی څو د نړیوالې ټولنې مالي مرستې تنظیم او یوغږي کړي او تمویلونکو ته یې د اغیزمنتوب او روڼتیا په اړه قناعت ورکړي څو له افغانستان سره د لا زیاتو مالي مرستو لپاره نور مالي امکانات په پام کې ونیسي. مالیې وزارت په تیرو 4 کلونو کې د ملي عوایدو راټولولو او بودیجې لګولو په برخه کې سعودي خوځښت کړی چې دا لاسته راوړنې د دې وزارت د هڅو له کبله ترسره شوې دي. په تیرو 4 کلونو کې د ملي عوایدو کچه له 99 میلیارده افغانیو تر 109 میلیارده افغانیو لوړه شوې، که چیرته په منځنۍ توګه د ملي عوایدو رقمونه په تیرو 4 کلونو کې پرتله کړو او په یوه ګراف کې یې وښیو 90% زیاتوالی ښیي. په 1390 مالي کال کې د ملي عوایدو راټولولو لپاره د ملي بودیجې په سند کې ټاکل شوی هدف 102 میلیارده افغانۍ و. مالیې وزارت وکولی شول 109 میلیارده افغانۍ راټول کړي چې د ټاکل شوي هدف په پرتله 18 میلیارده افغانۍ زیاتوالی ښیي. د ملي عوایدو مقایسوي ګراف په تیرو 4 کلونو کې د مالیې وزارت پراختیایي بودیجه. مالیې وزارت د ملي بودیجې د لګښت په وړاندې د خپلو مکلفیتونو په ادا کولو چې د هیواد او خلکو د پرمختګ او هوساینې لامل کیږي جامع او عملي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي او د ملي بودیجې په لګولو کې خورا زیاتوالی راغلی. مالیې وزارت په وروستیو 4 کلونو کې د خپلې پراختیایي بودیجې لګول له 49% څخه 90% ته لوړ کړی. همداشان په تیرو 4 کلونو کې د حکومت په کچه د پراختیایي بودیجې لګښت له 44% څخه 91% ته لوړ شوی. مالیې وزارت د پراختیایي بودیجې لګولو ترڅنګ د ملي بودیجې د لګولو په برخه کې اغیزمنتوب او روڼتیا ته هم پاملرنه کړې ده. د مالیې په وزارت کې په تیرو 4 کلونو کې د سیستمونو د اصلاح کې د فساد سره په مبارزه کې او د کارکوونکو د ښه خدماتو په اساس باندې موږ وکولی شول چې په تیرو 4 کلونو کې خپل ملي عواید د 99 میلیارده افغانیو څخه 109 میلیارده افغانۍ ته اوچت کړو. یعنې دا زموږ لپاره تقریبا 15% زیاتوالی دی. همدا رقم موږ وکولی شو چې خپله ملي بودیجه کې انکشافي یا پراختیایي بودیجه د 40% نه دا زیاته کړو، تقریبا په 1990 کال کې دا 93% ته ورسوو. یعنې دا ټول هغه کارونه دي چې موږ د اصلاحاتو په اساس، موږ د سیستم سازۍ په اساس او موږ د ښه خدماتو په اساس خپل ملت ته وړاندې